السلام علیکم ګرانو خو ملګرو به د شروع جوړ وای ملګرو زه یم سید الله حسن دربیا تاسو ته دی ویني په ژوند پورې ویډیو سره راغلی ملګرو لکه څه ډول تاسو ته خره معلومه د موږ د باینانس ټریډینګ ویډیوګان جوړو او نن ورځ تاسو ته غواړم په باینانس کې فیوچر ټریډ شروع کوم چې دغه ډېر مهم بخش دی د باینانس فیوچر ټریډ چې دا تر ټولو زیات مهم د زموږ تاسو لپاره چې باید دغه په سمه دقیقه توګه زده کړو نو راځه موږ سپاټ برخه باندې خبرې کړې وي چې سپاټ کې څنګه ټریډ کیږي هغه مې ټولې طریقې تاسو ته درښودلې وي نن راځو موږ په باینانس فیوچر باندې خبرې کوو نو باینانس فیوچر ته د راتلو نه مخکې باید تاسو لومړی والټ ته راشئ کله چې تاسو والټ ته راغلی نو که تاسو سره څومره کرنسي وي نو تاسو غواړئ په هغه باندې ټریډ وکړئ لومړی باید هغه فیوچر ته ټرانسفر کړئ نو دې خوا ته به تاسو راشئ دلته تاسو ته یو اپشن راځي فیوچر په والټ کې دلته په دغه به کلیک ورته واخلئ کله هم دلته کلیک واخیستم نو ما سره ګورئ په فیوچر کې اوس پیسې نشته یا ډېرې لږې دي نو دا ټرانسفر باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ نو کله هم ټرانسفر باندې کلیک واخیسته پورته سپاټ او لاندې فیوچر انتخاب کړئ او دلته تاسو سره څومره یو اس ټي دي هماغه یو اس ټي کرنسي ورته انتخاب کړئ څومره غواړئ زه مننه غواړم دیرش یو اس ټي فیوچر ته ولیږم نو په کنفرم ټرانسفر باندې کلیک کوم او زموږ دا پیسې دلته راواوښتې نو دوستانو ډایرکټ به تاسو د دې ځای نه وروسته راشئ دلته په د فیوچر باندې به کلیک ورته واخلئ نو ښه دغه دی زه فیوچر ته راغلم نو کله چې دوستان تاسو فیوچر راخلاص کړئ تاسو ته فیوچر په دغسې موډ کې وي په اول سر کې دلته ډېر په ساده موډ کې وي نو له ټول اول به تاسو کې را بشئ په دې پورته دغه درې ټکي چې ښکاري په دغه به کلیک ورته واخلئ او دلته تاسو ته دوه اپشن لاندې راځي یو ایزي موډ دی بل کلاسیک دی تاسو به څه کوئ دا به کلاسیک ته واړوئ کله مو چې کلاسیک ته واړولو ستاسو فیوچر به کلاسیک ته واوړي ګورئ په دغه شکل کې به ستاسو فیوچر جوړ شي نو کله چې دوستانو دغسې جوړ شو د ټول نه اول به تاسو څه وکئ دلته به دغه یو کوین ورته انتخاب کړئ چې هر یو کوین وي تاسې لومړی به دلته کوین د ټول نه اول سرچ کړئ نو زه دا کوین بدلوم نو دلته راځم زما سره د دې ملګري وی آی پی ګروپ دا ډېر ښه وی آی پی ګروپ ده په دې کې دغه نوی سیګنال ورکړل شوی دی د ایم ای وی یو اس ټي نو زه دغه رااخلم ایم ای وی نو دغه د مې انتخاب کړ نو دا کوین دی دغه طریقه تاسو بل کوین ورته انتخابولی شئ نو موږ کوین انتخاب کړ د هغې نه وروسته به تاسو څه کوئ دلته د کومه کوچنۍ د ټي پی او سی ال اس ال دغه نقطه به تاسو انتخاب کړئ چې مکمله صفحه موږ ته راخلاصه شي دوستانو په دې کې د ټول نه اول مهم او ضروري کار چې تاسو کوئ هغه دلته دی دلته تاسو ته یو اپشن راځي کراس په دې کراس به تاسو کلیک ورته واخلئ او دلته دوستانو تاسو دې په یاد وي چې دلته یو آیسولیټ د بل کراس ده نو تاسو به څه کوئ ډایرکټ به تاسو آیسولیټډ انتخاب کړئ نو په څه مطلب دوستانو که چېرته تاسو کراس انتخاب کړ که تاسو سره فیوچر کې څومره پیسې وي ټولې به درته په ټریډ لګیږي که تاسو ګټه کوئ ټوله به درته ګټه کوي ټوله په ګټه کې درته لویږي په ټریډ او که تاوان کوئ ټوله به درنه تاوان کیږي او آیسولیټ په دې مطلب چې موږ باید په خپله خوښه د مقدار ورته وټاکو چې دومره اندازه که یو اس ټي په ټریډ لګوم نو تاسو به څه کوئ هر وخت آیسولیټډ انتخابوئ دغه کراس یا کراس مرجن چې ورته هغه به نه انتخابوئ آیسولیټ چې کوم دی دا به انتخابوئ دغه بل کراس چې دا مه انتخابوئ ځکه که چېرته دغه ټریډ په تاوان کوي ښه شو خدای مکړه ستاسو ټولې پیسې به تاوان شوي وي لومړی خبره دغه نو دوستانو یوه خبره راڅخه پاتې شوه لومړی باید وپېژنو د فیوچر ټریډ څه ته وایي دوستانو په فیوچر ټریډ کې موږ هغه ټریډ ته وایي چې موږ هم په یو کوین په قیمت لوړولو کې هم ګټه کولی شو هم د یو کوین په ټیټوالي کې هم ګټه کولی شو نو معنا چې کله هم یو کوین پورته ځي هم موږ ګټه ترې اخیستلی شو موږ په هغې حالت کې هم ګټه کولی شو یو کوین چې لاندې راځي هم موږ ګټه کولی شو کله چې یو کوین پورته ځي هغه حالت کې بیا موږ لانګ وهو په لانګ کې موږ بای کوو د کوین بای کوو په لانګ کې یعنې لانګ هغه ورته نیسو فیوچر په لانګ کې نیسو او کله چې دوستانو هم کوین لاندې راځي موږ بیا ورته شارټ اخلو په شارټ کې یو کوین سیل کوو ډایرکټ نو په سیل کې موږ شارټ نیسو په بای کې موږ لانګ نیولی شو لومړی به تاسو دلته څه کوئ او بل کراس مارجن څه ته وایي کراس مارجن کې بیا تاسې دوستانو څه کوئ دلته په باینانس کې بعضې صرافۍ دي د هغو نه به قرض اخلئ معنا تاسو سره 10 یو اس ټي دي تاسو شپېته قرض واخیسته نو دوی تاسو سره دا یو څه خطرناکه بخش هم دی کراس تاسو چې کوشش وکړئ ډېر وخت د کراس څخه تېر شئ
او فیوچر وکړئ. فیوچر درته ټول نه غوره دی. نو هغې کې چې کله هم تاسې بیا معنا د صرافۍ نه قرض واخیسته 50 نو کله چې تاسې ګټه کوئ 1% ګټه کوئ د هغه 2 چند ګټه درکول کېږي. او نو کله چې هم تاسې بیا صرافۍ ته بیرته قرض ورکوئ تاسو ته دغه 50 خو در نه اخلي د 10 په بدل کې به تاسو نه خپل قرض ګرځوي. نو که توان مو وکړ نو بیا لیکویډ کېږئ ټول توان به شوی وي. نو دوستانو راځو دلته په دغه باندې اوس خبره کوو. دلته لاندې نو دلته موږ راځو د ټول اول د سیګنال استعمال طریقه هم پکې درښایم او بعضې نورې مهمې خبرې دي کېدای شي دغه ویډیو کې ټولې ونه شي په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله تاسو ته بیا درښایم. نو لومړی ما سره څومره بیلانس دی 10 USDT بیلانس ده او دلته دوستانو ما ورته انتخاب کړی ده. دلته به هغه ته راځم سیګنال ته راځم. سیګنال کې ورکړل شوي دي ګورئ د سیګنال طریقه به هم درته وښیم. کوین د MAV USDT دا کوین ده. وایي تاسې په څه شي کې واخلئ په لانګ پوزیشن کې واخلئ په 4x لیوریج سره. لومړی دلته راځم لیوریج هم درته ښایم. دلته تاسو ته د 5x چې ښکاري دغه لیوریج ده دوستانو. دغه ته لیوریج وایي او دا لیوریج چې دوستانو د دې لپاره دی کله هم چې تاسو غواړئ دغه که چېرته تاسو ډېر ونیسئ دومره ډېره به ګټه کوم ډېر که چېرته په تاوان کې وقع شو ډېر به تاوان کوئ. دا د ډېر تاوان او ډېرې ګټې لپاره دی. ګورئ ما ته اوس تر 100x لیوریج څخه 100 څخه زیات لیوریج نه راکوي. باینانس په بل سر کې تاسو ته ډېر لیوریج نه درکوي ځکه چې که څه نوي کس چې کله هم راځي هغه ته زیات لیوریج نه ورکوي بعضې وخت. یعنې دلته موږ ته ماکسیمم USDT لیکلی دی چې دومره تاسو لیوریج نیولی شئ. نو په لیوریج چې هغه څومره تاسو ډېر اخلئ هغومره تاسو ګټه کوئ او څومره چې دوستانو تاسو په تاوان کوئ کېږي همومره ډېر تاوان کولی شئ. نو زه خپله هلته 4x قدرت ما 4x ورته ونیو. دلته زه کلیک کوم کنفرم یې نه کړ زه ورته 4 نیسم او کنفرم باندې کلیک کوم لیوریج مې 4 ورته ونیوه او دلته ویلی دي انټري پرایس. انټري پرایس دوه پرایس راکړي دي چې یو 0.21 دی 21.22 ده او بل 0.22 ده. نو زه راځم د اوسنۍ قیمت یې څومره ده د اوسنۍ قیمت چې دا 0.2219 ده 2219 اوسنۍ قیمت ده د دغه MAV USDT دغه کرنسۍ. نو دلته به زه ورته ولیکم دغه خانه به تاسو ټیک مار کړئ د TPSL دا مو چې کله ټیک مار کړله دلته ګورئ موږ ته یې ټیک پرافټ هغه راکړ. نو دلته به تاسو انټري پرایس ورکړئ. زه ورته ورکوم هلته څومره ښودلې وه 0.22 دغه به زه دغه کوین قیمت خو پورته تللی دی همدا دوهم یې ورکوم. ګورئ 0.22 همدغه انټري پرایس کې ورته لیکم 0.22 او سټاپ لوز یې هم راکړی دی. ګورئ ورسره په خوا کې بیا سټاپ لوز دلته راځي. دلته تاسو ته ښکاري سټاپ لوز. نو سټاپ لوز یې څومره دی په اخره کې د کوین په اخر کې ویل دي سټاپ لوز 0.212. نو دلته به سټاپ لوز ورته ولګوم 0.212 دا سټاپ لوز شو. نو دوستانو وایي تاسو اوس څومره کوین اخلئ دلته تاسې ګورئ زه دلته تاسو څومره اخلئ دا ورته ولیکئ. معنا زه ورته وایم زه 50% اخلم یعنې د 15 USDT دلته تاسو ته ښکاري ما ته یې 15 وښودي چې تاسو 15 اخلئ. که 100% مو ورسول ستاسو ټولې پیسې دلته په ټریډ کې لویږي. نو زه ورته څه کوم د 15 ډالرو اخلم 50% 50% مې واخیسته. نو کله هم چې دوستان تاسو بای لانګ کلیک کوئ نو تاسو ډایرکټ آرډر لګیږي. زه ورته کلیک کوم او په بای باندې ورته کلیک اخلم دغه د زموږ آرډر چې کوم دی هغه ولګېده. نو بل خلاف دوستانو که چېرته دغه کوین موږ ته یو څوک سیګنال راکړي د کوین لاندې را روان وي نو بیا به موږ څه کوو بیا به موږ په سیل کې شارټ وهو په شارټ کې به موږ ورته ټریډ کوو. او بل دغه کوین موږ ته ټارګټ پرایس راکړل شوی دی چې دا کوین څو ته پورته شي موږ به خرڅوو. دغه ټول ټارګټ پرایس یې تاسو ته دلته ښکاري یعنې 0.22 همداسې پورته دي 0.23 لاس وروستی پرایس چې ده 0.225 دی وروستی پرایس ده. کوم چې کوین پورته سي ټارګټ کېږي موږ باید یا کلوز پوزیشن لګوو چې کله کوین دغو ته راورسېږي او موږ ته خپله ګټه وکړي. ښه دغه دوستانو زموږ آرډر چې کوم دی هغه دلته ولګېده. نو دوستانو نن ویډیو په همدغه ځای باندې سټاپ کوم.
او انشاءالله راتلونکي ویډیو کې پاتې د فیوچر پاتې برخې هم درته ښیم په نورو ډېرو موضوعاتو باندې به خبرې کوو. نو موږ سره اوس که چا سره کومه پوښتنه وه په ډسکرپشن کې زموږ د واتساپ ګروپ هم شته او که څوک غواړي زموږ وی آی پي ګروپ کې داخل شي هغه کې هم ګډون کولی شي. نو مننه که وختونه ښې شېبې ولرئ.